د کابل هوایي ډګر په اړه ډیر ښه خبر. په هوایي ډګر کې به څه کیږي؟ قطر او ترکیې بیا تازه د هوایي ډګر په اړه څه پلان نیولی دی؟ آیا بیا به هم له دغه هوایي ډګر څخه خلک فری خارج ته ځي؟ ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په دغه هر څه خبر شئ. د سرچینو په حواله ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت د تامین په تړاو یوه توافق ته رسیدلی دي. زیاته شوې چې له طالبانو سره د دې هوایي ډګر د مدیریت په اړه خبرې اترې جریان لري. د کابل هوایي ډګر په وچه کې د ګیر هیواد افغانستان لپاره له نړۍ سره د هوا له لارې د اړیکو تر ټولو مهم تړونی دی. په اګست میاشت کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ترکیې ویلي و چې له قطر سره به په ګډه د دې هیواد ډګر د مدیریت چارې یوازې په هغه صورت کې پر غاړه واخلي چې امنیتي غوښتنې ومنل شي. رویټرز خبري اژانس تر دې مخکې ریپورټ ورکړی و چې متحده عربي اماراتو هم د کابل هوایي ډګر د چارو پر مخ وړلو لپاره له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي. ډیپلوماټیکو سرچینو د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې ترکیه او قطر د هوایي ډګر د ماموریت پر امنیتي چوکاټ توافق کړی دی، خو زیاته کړې ده چې پر نورو اړخونو لکه د مالي تمویل په اړه خبرې اترې دوام لري. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل داسې انتظار کیږي چې طالبان د باندې امنیت یعنې له هوایي ډګر څخه د باندې پر غاړه واخلي او هغه څوک چې د هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت لري هغه به د داخل امنیت تامینوي. دې سرچینې زیاته کړې ده چې دا پروسه پر رغنده توګه پر مخ روانه ده. دا هم له هوایي ډګر څخه تازه او مهم خبر چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړ. د نورو تازه او خبرونو لپاره چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره په تمه اوسئ.